د امریکا د لاس انجلس ایالت په ځنګلونو کې پر لګېدلي اور له بره نه اوبه پاشل کیږي. دا اور چې د تیزې هوا له وجې خور شوی شاوخوا سیمو ته هم غځېدلی او اوس یې په زرګونه ایکړه ځمکه لاندې کړې ده. دا اور چې د ونو بوټو او اوچې ګیا له وجې هم زیات شوی ورته فرانکلین فایر هم وایي. د دغه اور له وجې د مالیبو سیمې خلک هم په کډه کولو مجبوره دي. د لاس انجلس د اور وژنې څانګه وایي ځینو کورونو ته یې تاوانونه رسولي او څه مرګ ژوبله پکې نه ده شوې. د سیمې خلک وایي دوی د اور د خورېدو له وجې په کډه کولو مجبوره دي. دا سیمه په دې حواله ډیره ښه نه ده ځکه چې دلته ډیره تیزه هوا راځي، نو ځکه چې کله هم دلته اور ولګي د تیزو هواګانو له وجې زر خور شي. دا ډیره ښایسته سیمه ده، دلته شینکي ډیر دی، ونې هم زیاتې دي، خو د اور لګېدنې له وجې خطرناکه سیمه هم ده. په مالیبو کې چارواکي د اور لګېدنې سم دستوروسته کور په کور وګرځېدل او خلکو ته یې د سیمې نه د وتلو خبر ورکړ. مالیبو د لاس انجلس یو ساحلي ښار دی چې د ښایسته ساحلونو له وجې زیات مشهور دی او یوه سیلانۍ سیمه هم ده. د لاس انجلس د موسمي چارو ملي ادارې خبرداری ورکړې چې هلته د تیزو هواګانو له وجې به د اور وژنې کار وخت اخلي، نو ځکه خلکو ته ویلي چې ځانونه خوندي ځایونو ته ورسوي.